د خوست یو شمېر اوسیدونکي وایي په مرکزه ولسوالیو کې شته تاریخي ابدات او ځایونه د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي د دغه تاریخي ځایونو او ابداتو په رغولو سره ارزښت نور هم لوړیږي او د سیلانیانو تګ هم ورډېرېږي. د خوست د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی جنبد شاه وایي په سیمه کې هغه سمڅې چې شاوخوا 50 کاله وړاندې په هېواد د بېلابېلو یرغلونو پر وړاندې د دفاع لپاره جوړې شوې وې د له منځه تلو په حال کې دي. نوموړی د شوروي یرغل پر وړاندې د دې سمڅو کیسه داسې کوي. آخری په داسې ګاډي نه چې خس فتح شو ګاډیس کوتو ګاډي فتح شوی ګاډیس کاغه ما دیز نه نیو ګاډیس منی باز د جنگي دیز نه ملو زنه وګورنه وساور کوله نه ګورنه اجازه سم ورکول اخري کول بعد وکنه فتح کړو. د خوست یو بل اوسیدونکی حمید وایي حکومت ته پکار ده چې تاریخي ځایونه او ابدات د ویجاړېدو له خطره خوندي کړي او دا ډول سیمې په مهمو سیاحتي او تاریخي ځایونو بدلې کړي. په خوست کې ډېرې تاریخي سیمې شته او د دې خطر موجود دی چې دغسې سیمې ممکن د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ شي. زموږ هیله به له حکومته دا وي تر څو د دغسې سیمو له سره رغونه وکړي تر څو دا سیمې په سیاحتي یا تفریحي سیمو بدل شي، دلته کورني سیلانیان راشي، بهرني سیلانیان راشي. بل لور ته د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر امرالله هلال وایي د تاریخي ابدات او ځایونو د بیا رغونې لپاره یې کارونه پیل کړي چې له ډلې د ژورې سیمې د تاریخي سمڅو د رغونې چارې هم یوه اندازه ترسره شوي. هلال زیاته کړه له اطلاعات او کلتور وزارت سره د خوست د نورو تاریخي ابداتو د بیا رغونې په اړه هم خبرې شوي چې ډېر ژر به پرې کار پیل کړي. خوست کې ډېر ځایونه داسې دي چې هغه تاریخي میراثونو کې هغه ثبت شوي دي. د مثال په ډول د شاه اسماعیل زیارت دی چې هغه ترمیم شوی هم دی. د غازي ببرک خان قلا ده په ځاځي میدان کې ځینې ځایونه دي، خپله د متون تپه ده. نو داسې ځایونه شته، په دې ځایونو باندې کار شوی دی او لا هم دې ته به انشاءالله توجه کیږي. د یادونې وړ ده چې په خوست کې تر دا مهاله شاوخوا 20 تاریخي ځایونه او ابدات پیژندل شوي او تر اوسه یې د ګوتو په شمار رغول شوي او د سیمې خلک یې پاتې نورو ته هم د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.